بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږ ملګرو دوستانو. لیټ هم شوم نن بیا هم لکه پیړه روجم وا او بس لږ پکې بیا مصرفیات شي نورې کیسې مهم شي خو خاص خبرونو کې راځم یو خو چې پاکستان افغانستان معاملات ښه کېږي خبرې راشي منځ پکې بیا سګړز وشي او بیا پکې وشي دا څلورو میاشتو نه دا کیسه را روانه ده. په دې خبره کو بل چې کوم دا پی ټی آی احتجاجونه وو د پارلیمنټیرین دغه هغه ډېر څیزونه ښکاره کړل او ډېر په سوشل میډیا باندې هم راغلل او دا وخت کې صوبې کې صورتحال څه دی بل خوا افغان مهاجرینو باندې خو لږ شانت اوس انحلا کې سیسټم سلو شوی دی دې روژه کې او ویل کېږي چې یاره د لارې خلاصولو خبرې کېدې خو منځ کې بیا بجوړ حملې که کیسه چې کومه ده خرابه کړه. اول به راشو چې په دې باندې خبرونه چلیږي چې څومره زیات په دې حوالې سره اوس رپورټونه بي بي سي هم وچلول نور هم وچلول چې شلو کالو نه دغه طالبان ملګري وو بیا څرنګې دا اقتدار ته راغلل پاکستان څومره خوشحالیانې منځلې دا ښه نږدې ملګري وو एकदम سره دا کیسې ولې شوې خو دې سره سره تاسو ګورئ چې په واشنګټن کې چې کوم د ټرمپ غزه په حوالې سره یو جلسازي ده موږ به ورته جلسازي وایو چې کوم نوم یې ورته ورکړی دی بورډ آف پیس چې کې پاکستان هم شامل دی نور ملکونه هم دي او نن یو ځل بیا ټرمپ چې کوم دی جنرال عاصم منیر صاحب او د شهباز شریف صاحب ډېر تعریفونه وکړل دلته پاکستان کې وړومبۍ روژه کې موږ ولیدل ما نن پروګرام ریکارډ کو نو ډېرې بدې ردې یعنې خلک ورپسې په دعاګانې کوي په دې روژه کې د حکمرانانو پسې او ټرمپ ورته دعاګانې کوي کیدای شي ټرمپ یې جنت ته بوځي خو دغې خبرې سره تړلې شوي زما نیوز چې کوم دي دا دي چې پرونګه ډېر ښه خبرونه موږ ته راغلل او نن بیا نظم الامور چې کوم د افغانستان دی هغه طلب کړی شو خارجه آفس ته چې کوم دمکه شوي ده په بجاوړ کې بیا خودکشه کې بیا افغان حوالې سره یو خپل هغه ورته پیش کړل خو بل طرف ته کوم دا خبرې کېږي اوس ښکاره کېږي چې امریکا کوم پاکستان سره دومره تعریفونه یې کوي دومره کیسې به صرف تعریفونو باندې خوشحال دی څه غټ مدد هم نشته خو صرف تعریفونه ورته کوي او په تعریفونو باندې پاکستان خوشحاله دی او پاکستان چې کوم دا افغانستان کې سیسټم روان دی دا ټول د امریکا ایجنډا ده او دا خبرې ښکاره کېږي لګیا دي اوس چې کوم خبرونه راتله چې دې روژه کې دا ترخم او د چمن بارډر کلولو باندې هغه باندې هم ډېر زیات پریشر دی په پاکستان باندې چې دا ولې هغه کېږي اوس په څنګه موږ یو ټن اخلو او دا موږ باندې ډېر زیات تنقیدونه الریډي تنقیدونه کېږي چې دا پالیسي ډېره ناکامه وه اوس ځینې خبرونه چې کوم راځي هغه دا هم کېږي چې پاکستان فوجیان دوه چې کوم ورکړل شول هغه نیولي شوي پرون ما تاسو ته ویلي نن په سوشل میډیا باندې جنرال موبین خبرونه ډېر زیات اپلوډ کېدل چې جنرال موبین د هم د روژې میاشتې کې خلاص کولی شي هغه ولسي چې کوم فالوورز دي ملګري دي ډېر زیات دي نو هغه حوالې سره طالبانو ته دا ریکویسټ کېده چې جنرال موبین د زندان نه خلاص کړي او خوشې دې کړي د روژې برکت د میاشتې له وجې څرنګه پاکستان فوجیان یې ورکړل یو ښه ورکړه نو بهرحال دغه خبرونو سره سره اوس د پی ټي آی طرف ته راځو چې پی ټي آی په جلسو کې یو خو د فنډینګ باندې ډېرې جګړې وشوې کوهاټ چې کوم آفتاب علم دی وزیر قانون دی هغه ویډیوز یا آډیوز لیک شوي دي یعنې ترنې چې کوم پی ټي آی ورکرانو ورکړي وي هغو ته فراق سکاک او دغه بندوبست منې ډېر زیاته خپله کې جنجالونه وشول یعنې بل طرف ته په خپل منځ کې چې کوم اختلافات دي هغه ډېر زیات راغلل اوس سهیل افریدي دپاره الیمین ګنډپور طرف نه هم ډېر زیات یو ټینشن جوړ شوی دی چې الیمین ګنډپور एकदम راغله او اوس سهیل افریدي چې کوم فورس اعلان کړی دی چې کوم د رهایي دپاره کېږي نو دغه کې ډېر زیات سره ښخ شوي دي صوبې صورتحال تاسو وینئ چې هلته څه صورتحال دی خو اوس بیا الیمین ګنډپور راتلو سره سهیل افریدي ته هم مشکلات نور هم سیوا شوي دي په دې صورتحال باندې چې کوم دغه درنه وه په دغه کې ډېر زیات څیزونه ښکاره شول خپله کې اختلافات د پارټۍ ډنچې
مضبوطوالی بالکل نشته او د صوبې منې کنټرول هغه صورتحال نشته. بیوروکراسي دا هر څه چلوي، بیوروکراسي ټول کنټرول اخیستی دی. نو دغه شانتې صورتحال دی چې ولس هر طرف نه مشکلاتو کې ګیر دی. نو فلحال ما وایي چې تاسو سره حاضري ولګوم او دې مې لږ تبصره مو درکړه او خپل کمنټس رایې نه مه هېروئ. او ډاکټر ارشاد صاحب زه بیا یادوم پېښور نه ما سره ډېر مینوال دی، کمنټس کوي. او ډاکټر صاحب که تاسو خپل اډرس هم پوره ولیکئ چې کوم هسپتال کې نو زه به هغه مو سره ډېره مننه خوشحاله باد.